دا د ارشګاه باره کې خو دا ډېر ښه نظر ورکړی ده. دا خلکو نه اکثره داسې و چې د چټیم په ظلم مصرف او اسراف چې دا په اسلام کې هم ښه نه ده. نو دا خو ډېر یو ښه نظر یې ورکړی ده. بل چې دا د اسلام او د موږ تاسې د پښتو له عنعناتو سره هم دا جوړ نه ده چې موږ تاسې باید ارشګاه وکړو یا خپله سیاست همداسې باندې جوړه کړو چې ورځې به باندې باسو. دا هم د اسلام نظره ښه نه دي او تاسو دا خو ډېر ښه اقدام د ګلالۍ اقدام یې کړی ده. اسراف ښه نه ده، په اسلام کې هم ښه نه ده. نو دا خو ډېر ښه قدم ده، موږ خو هرکلی کوو دې کړه. دا ما په خپل شخصي نظر باندې ډېر ښه کار یې راکړی دی. دغه بالکل ما د اسلام دی او د افغانستان دی د مظلوم ملت، ځکه چې افغانستان خلک اقتصادي وضع یې ډېره خرابه ده او هغه د اقل اکثره چې ودونه کوي هغه جبري خپله ناوې هغه ته پې ولي د زوم په کور باندې ارشګاه ته او هغلته 10,000 15,000 10,000 روپۍ د یوې شپې لپاره یا د 2 ساعتو لپاره 10,000 روپۍ مصرف یو فالتو مصرف ته. دا ښه کار نه ده، ښه کار کړی چې دا یې بندې کړي دي. ځکه یو خو د اسلام له نظره چې دا کار ناروا ده. که چیرې موږ ودونه په هوټلو کې کوو یا ارشګاو ته ځو نو حتما له موږ څخه 10,000 روپۍ لګېږي. که دا پیسې موږ راواخلو او کلیوالي ودونه پې جوړ کړو یا کلیوالي سیستم مخ ته پې بوځو دا به ډېره ښه وي. ځکه موږ په افغانستان کې زیاتره خلک چې دي غریبانان دي، وسې نه لري. ځینې خلک چې دي بیا ځي ارشګاو ته ځي، په ارشګاو کې پیسې بایلي. نو د هغې له وجې چې دا موږ زیاتره مسافر چې دي ځوانان چې دي مسافر شوي دي، خلک چې دي د عیاشي په طرف باندې روان شوي دي تر څو په هوټلو کې ودونه وکړي او د دې د مصرف راکولو لپاره بیا حتما پیسو ته اړتیا ده. این خو کار خوب شو برادر، به خاطر که یک جوان نامزاد میشد 5 سال در ایران تیر میکرد، بعد از 5 سال که میام 30,000 در یک ارشگاه میداد، 20,000 روپیه برادر داماد جور میکرد. این خو کار خوب است. ما شما غریب مردم هستیم ما برادر، امور در خانه جور کنه یک شاسر جور کنه 500 یا 100 روپیه مصرف میشه. 30,000 خوب است یا 500 روپیه خوب است تو والا. این خو یک کار خوب است، کاری نیک کردن. خداشون خیر بدهد، خداشون اجر بدهد. دائم باید همین تو کارا را بکنن.